ستړي مشئ، په خیر راغلی. زه خیبر یم او زه د نیدرلینډ په یونیورسيټي کې د آی سی ټي سټوډنټ یم. او نننۍ ویډیو چې ده مونږه په ایچ ټي ایم ایل باندې ده، ځکه چې تېرنۍ ویډیو کې مونږه سټارټ اخیستلی او په دې کې به مونږه لږ نور ایچ ټي ایم ایل کوو او بیا مونږ انتظار سته کوو. راځئ چې سیده پې ورځو. نو راځئ چې ورځو مونږ خپل ویژول سټوډیو کوډ ته ورځو او ویژول سټوډیو کوډ به دا تاسو ته یادېږي دا تېر ځل چې مونږ پې دا قصې مسې پکې روانې کړې وې index ډاټ ایچ ټي ایم ایل کې لګېدلي او دې کې مونږ لایف سرور هم انسټال کړی و چې هغه لایف سرور څه کوي چې مونږ سره دلته دا ولګوي. نو تېر ځل زما په خیال مونږ دې ځای پورې رارسېدلي وو. دا یو څو ایچ ټي ایم ایل ټیکس مونږه یوز کړي وو او نن به چې دی مونږ نور ټیکس استعمالوو. مونږ لاست ټایم دا ایمیج ټیک کړی او ایمیج ټیک نه بعد چې دی مونږ به دلته راځو. که کله تاسو ته لغونده کې وړوکی څه ټیکس پکار وي نو تاسو سمال چې دی ټیک استعمالولی شئ او تاسو ویلی شئ چې دا وړوکی ټیکسټ دی. سمه ده. او که تاسو وی چې غټ استعمال کوئ نو بیا به بیگ به وی او به وی چې دا غټ ټیکسټ دی. او چې دا اوس ما دغه کو کاپي کو او سیف کو او بیا موږ دلته ګوګل ته راشو نو دلته تاسو ته به د دې فرق ښکاري چې اسمال چې دی هغه وړوکی ټیکسټ دی بېشکه او دا غټ چې دی دا غټ ټیکسټ دی. اوس به داسې چل وکړم چې اوس به یو بي آر ورکړم ولې چې ما ته یو بلینک سپیس پکار دی. اوخو بي آر دې نه مخکې چې زه تاسو ته دغه وښیم یو بل ټیک درته وښیم زه تاسو ته وښیم چې دلته به کوډ به چې دی څنګه کمنټ کوئ لکه هغه کوډ هغه ټیکس کوم چې تاسو نه غواړئ چې یوز کړئ یا څه ټیکس لیکل غواړئ او تاسو نه غواړئ چې هغه ستاسو په کوډ باندې افیکټ وکړي اثر وکړي. نو لکه مثال زه دلته ولیکم چې خپل ځان دپاره زه دلته ولیکم چې زه دلته یو بل ټیګ جوړوم. اوس دا شی چې دی دا داسې ما ځان دپاره لیکلی دی. زه غواړم چې دا دې زما کوډ باندې اثر نه کوي. زه به داسې څنګه چل کوم زه به داسې سلیکټ کړم او کنټرول سلیش به ورکړم. د دې مطلب دا دی دا دې نه کمنټ جوړ شو دا چې دی کله چې موږ بیا رن کو دا خپل ایچ ټي ایم ایل پاڼه نو دا چې دی د دې به هېڅ اثر نه وي. دا اوس چې خپل ایچ ټي ایم ایل پاڼه رن کو دلته راشو پام کو دلته هېڅ چینجز نه دي راغلی. دغه اوس هسې زموږ دپاره دی. نو زه دلته یو بل ټیګ جوړوم او هغه ټیګ به څه وي کوم ټیګ چې موږ جوړو هغه ته موږ سبسکرپټ وایو او بل یو ته چې دی سوپر سکرپټ. دا دواړه څنګه ټیګونه دي زه تاسو ته وښیم. تاسو فرض کړئ چې تاسو د کیمسټري چې ورته وایي کیدای شي تاسو څه فارموله لیکل غواړئ یا میتھمیټکس څه په خپل ویب سایټ پاڼه کې ښودل غواړئ. لکه زه چې د کیمیا کو تاسو ویلي کیدای شي تاسو ته پته یوه فارموله لیکمه لکه د اوبو فارموله چې دی هغه H2O دی. نو زه به هغه څنګه لیکم زه داسې هم لیکلی شم چې یو پیراګراف جوړ کړم او ولیکم H2O دا به هسې لغونده کې نه ښکاري چې دا H2O ده دا 2 پکار ده چې دا وړوکی وي. نو د دې وړوکی کولو لپاره ما ته چې دی د سبسکرپټ ټیګ پکار دی. زه چې اوس دلته ولیکم که نه چې سبسکرپټ او دلته 2 ولیکم او دا چې دی اوس سیو کړم نو زه دلته راشم پام وکړم نو تاسو دا ښکاري H2O لیکل شوی دی. دا سبسکرپټ چې دی موږ له دغه مرسته کوي وړه غوندې کې مرسته لږه غټه مرسته ده خو زه دا سپیسونه به ترې لرې کړم چې ښایسته یو بل سره نښتلی وي. اوپس هغه دی نښتلی. ښه سوپر سکرپټ به څه کوو لکه اوس چې موږ اوس میتھمیټک یو مثال واخلو لکه موږ اکثر ولیکو چې A سکویر پلس B سکویر لکه دا شانته موږ سره فارمولي لکه سکویر چې دی هغه وړوکی غوندې کې 2 وي د پاسه یې په میتھمیټکس کې. نو هغې کې به موږ څه کوو چې دا سوپر دا دی سوپ دا به استعمال کوو دې کې به زه 2 ولیکم
دا چې دی a سکویر شو موږ سره او دلته به ولیکم پلس b سب سکویر او دا مې سیو کو دلته راشم نو تاسو ته ښکاري چې فارمولا هم موږ ډېر ښه طریقې باندې بیا لیکلی شو خپل پاڼه باندې. دا دوه ټیګونه شو او دې ټیګونو نه بعد به زه همیشه په شانته یو خالي ټیګ اخلم، یو خالي لاین اخلم او نور ټیګونه موږ سره کم یو دي. ځینې وخت کې داسې چې موږ کم ټیکس چې دی هغه غواړو چې لږ پیلډ ولیکو، هغه بولډ ولیکو. ځینې ټیکس موږ غواړو ایټالیک ولیکو لږ غوندې کې کوږ، او ځینې ټیکس باندې موږ انډرلاین راښکل غواړو چې ښکته یې سي لیکئ. نو هغه هم ډېر اسان دي. موږ چې کو ایټالیک لیکل غواړو چې لږ کوږ نو آی به ورکې او دلته به ولیکې چې دا ټیکسټ لږ کوږ دی او نور چې دی بولډ دپاره بی دی، دا بولډ ټیکسټ دی او نور انډرلاین دپاره یو ټیګ استعمالو موږ دې ټیکسټ کې انډرلاین دی. دا ما سیو کو او دې ته راغلم او دلته تاسو وینئ چې اول چې دی کیدای شي تاسو دا نه وینئ، زه به لږ غټ کړم یار، ټینشن خبره نه ده. اوهو اوپس دا دی خو یو منټ زه چې دی لاندې دلته بی ورکړم که نه چې هغه ماته پکار دی لږ خالي دلته ورکړم بی آر واپس راشم. اوس به تاسو دلته ښکاري ما لا غټ کړی دی. دا چې دی لږ کوږ ټیکس دی، دا زموږ آی دی او دا چې دی بولډ ټیکس دی او دا چې دی انډرلاین والا ټیکس دی. نو دغه واړه ټیګونه دي کوم چې بیا موږ وروسته په خپل ویب ډیولپمنټ کې به یې موږ هغه په کار راوستلی شو. د دې علاوه موږ سره به نور څه وي، نور ډېر څه دي، خو راځئ موږ چې دی یو پیج لی آوټ جوړ کړو، یو صحیح پاڼه جوړه کړو. هغې دپاره به موږ دا چل وکړو چې یو نوی دغه به جوړ کړو، نوی فایل به جوړ کړو. هغه دې ځای زه چې ټک ورکړم زه ورته دلته به ولیکم چې پیج لی آوټ ډاټ ایچ ټي ایم ایل فایل دی. نو ایچ ټي ایم ایل ورسره ډاټ ایچ ټي ایم ایل به ورسره لیکې. دا پیج لی آوټ به څه ته وي؟ زه خو به داسې وایم چې که تاسو ښه ټیګونه په ښه ځایونو کې ولګوئ نو یو ښه پیج لی آوټ ته جوړیږي. د پیج لی آوټ مطلب چې د پیج د پاڼې سټرکچر چې دی هغه ډېر ښه وي. نو ډېر ښه سټرکچر به موږ څنګه جوړو؟ هغې دپاره هم موږ چې دی کوم پارټیکولر سپیسیفیک کوم موږ سره ټیګس دی د هغې موږ استعمال کوو. نو راځئ پهله چې دی هغه بیسیک پاڼه ولیکو. بیسیک پاڼه به موږ داسې چل کوو، دې باندې موږ سره بیسیک پاڼه راځي. په دې ټایټل به زه ورکړم چې پیج لی آوټ. ښه په بوډي ته به راشو د پاڼې. اوهو دا شی ډېر تیز وړوکی کېږي، غټېږي، وبښئ. ښه پیج لی آوټ کې چې دی پیج لی آوټ ولې ضروري دی؟ دا ځکه ضروري دی چې تاسو خو کو دغه شانته څنګه چې ما دلته ټیکس استعمال کړي دي، بټن، هیډینګ او پیراګراف، دا ټول شیونه ما یوز کړي دي. دې باندې موږ ویب سایټ جوړېدی شي، خو دا بیا دونه زبردست به نه وي ځکه چې که تاسو د پیج لی آوټ ټیکس هم صحیح ځای کې استعمال کړي وي نو بیا ګوګل چې دی سرچ انجنس چې وي ستاسو پاڼې ډېر زر پیدا کولی شي په انټرنیټ باندې، ولې چې هغه ډېر ښې جوړې شوي او ګوګل چې دی دغه شانته شیانو پسې ګرځي. هغه هسې تاسو خپل طرف نه چې یوه پاڼه جوړه کړې ګوګل پې څه پی کوي خریب، نو تاسو به لږ طریقه کار به پکې راولئ. هغه به موږ اوس دلته زه تاسو ته وړوکی مثال در کوم. یو ښه پاڼې کې زیاتره موږ چې وینو هغه موږ 3 مین ټیګونه وینو، ډېر کم زیات چې استعمالیږي. هغه وي هیډر، یو دا ټیګ وي
او دې کې به زه ولیکم چې زه هیډر یم او یو بل ټیګ موږ سره وي هغه وي مین او دې کې به زه ولیکم زه مین یم او یو بل وي فوټر او په دې کې به زه ولیکم زه فوټر یم. ښه کېدای شي دا ټکي د لږ تاسو ته نه وي خو دا داسې چل دی که نو دا درې ټیګونه ما استعمال کړل داسې چل د دې مطلب یو داسې راځي چې ما خپل دا ویب پاڼه چې دی دا درې ټوکړو کې مې بیله کړله او داسې مې وویلې چې دا هیډر ټوکړه چې ده دا پاسنۍ ټوکړه ده یا مین پاسنۍ ټوکړه او مین کې مطلب منځنۍ ټوکړه کم کې چې سم ډېر شی نه به موږ اچو راتلونکي نو ټیکس به دې کې ټیکس به پکې اچو او فوټر مطلب د پاڼې ټول نه ښکتنۍ ټوکړه نو داسې یو ښه لی آوټ جوړیږي د پاڼې. اوس چې دا زه سیو کړم نو تاسو به څه ګورئ تاسو به دلته ګورئ نو پکار دی چې زه دا پاڼه کولاو کړم ای خدایه دا پاڼه کولاو کړم دلته راغلی زه هیډر یم زه مین یم زه فوټر یم تاسو به ووایئ چې یار دا خو عام څه شی ونه شو خو دا خو موږ انسانانو ته ښکاري چې څه مین هم استعمال کو فوټر هم استعمال کو هیډر هم استعمال کو موږ انسانانو ته دونه خاص څه شی نه ښکاري خو یو روبوټ دپاره د ګوګل براوزر یا نور براوزرسو دپاره یا ستاسو خپل ځان دپاره دلته چې تاسو کم سټرکچر کم لی آوټ چې ورکړی دی هغه ستاسو دپاره اهم دی چې ستاسو دا ویب سایټ مضبوط وي. په هیډر کې اکثر موږ د څه لیکو نیو بار اچو نیو ورته وایو په نیو کې څه شي اکثر زه تاسو ته به اوس یو دغه هم درکړمه هوم وي پکې اباوټ وي پکې او دغه شیونه پکې وي او زه درته د نیو بار یو مثال درته ښیم دا به زه کوپي کړم او سیو مې کو نو دا په زموږ هیډر کې دا راغللی خو زه به دلته ولیکم نیو بار او تاسو به دا وینئ په ویب سایټ کې اکثر تاسو ته ښکاري به دا شیزونه لکه اول هومي بیا دا شیونه وي زه اکثر د فیسبوک مثال در کوم تاسو ته نو په فیسبوک کې دې یو کې ډېر ښه دی لکه دې ځای کې هوم دی دې کې کریټ پته نه دا څه دی او دې ځای کې اوخ دې ځای کې دا نوم دی لکه دا نیو بار دی دا پوره پارټ چې دی که نه دا هیډر دی د فیسبوک صحیح ده نو په اکثر چې دی موږ په هیډر کې دغه نیو بار راځي او په مین کې دلته به یو انټر ورکړمه چې دلته ما سره ځای راشي په مین کې اکثر چې دی موږ کوم زموږ مین شیزونه چې وي څه ویب سایټ چې په څه شي باره کې وي هغه معلومات په مین کې راځي خو بیا هم چې ستاسو خو په ویب سایټ کې به ډېر زیات معلومات وي که نه هغه ټول ټیګونه یې په مین کې خو سړی نشي ارتولی پکار دی چې مین له هم ښه لی آوټ ورکړي سړی مین هم ښایسته ټوکړو کې مات کی لکه مین کې چې دی اکثر یو بل ټیګ استعمال کوو موږ د سیکشن کې موږ هغه شیز ورکوو کله چې موږ یو یوزر ته چې دی یو پارټیکولر یو خاص څه شی ورته ښکاره کوو چې دا شی وګوره دا بیل دا دی او دا شی هغې نه بعد دا دی که نو په سیکشنز کې ورته ښیو داسې نه چې په مین کې بس بټن ټیګ او څه ورته وایي پیراګراف او هیډینګ ټول شیونه پکې ګډوډ پکې سي پراته وي دغسې چې دی خوند نه کوي نو لکه سیکشنز او په سیکشنز کې بیا چې دی تاسو خپل شیونه جوړولی شئ لکه په تېره پاڼه کې ما څه شی جوړ کړي دي په تېره پاڼه کې لکه ما چې دی یو اینکر ټیګ جوړ کړی دا او اینکر ټیګ څه چل کړی زه چې دی دې بلې پاڼې له بوتلو ما کېدای شي تاسو تېره ویډیو درته وسه پورې یاده وي که یاده نه وي یو ځلې بیا وګورئ بیا ښه دلته چې دی ما چې دی اینکر ټیګ راواخیستو په دې سیکشن کې دی او دا وی چې ګوګل ته لاړ شو خو دې ځله ګوګل ته به نه ځو زړه مې ته موړ دی زه به ځمه د خپل ویب سایټ ته دا یو زه به چلو کم دا به کوپي کم د دې دا
او دلته به ولیکم چې خیبر ویب سایټ ته لاړ شم. په خپله پته لګي دې ځای کې چې دی به وله زه اډرس وله پیسټ کړم او بیا چې دا سیو کړم دلته راشم دا او چې خیبر ویب سایټ وشي دغه ځای کې کولاو شي. خو دا غلطه وکړه. زه خو غواړم چې واپس شاته لاړ شم. دا به کټم. زه غواړم چې واپس شاته لاړ شم. تاسو به خیبره دې ځای کې کلیک ورکړه شاته به لاړ شي. زه وایم چې نه، زه چې دې له کله کلیک ورکړم پکار ده چې دا زما ویب سایټ چې دی په بل نیو ټیب کې کولاو شي. نو نیو ټیب کې کولاو څنګه شي؟ هغه به موږ داسې چل کوو، موږ به دلته ورکو په دې اینکر ټیګ کې موږ به دې ځای کې ولیکو چې ټارګټ، دلته به ورکو ټارګټ، دلته به چېرته مین به وي انډرسکور مین کار کوي خو نه بل څه به وي. زه خو کیدای شي د مین ټارګټ مین د وجې نه زه چې دی بل نوې پاڼې ته لاړ شم. اوس چې دی دې له چې کلیک ورکړم دا په نیو پیج کې کولاویږي. نو دغه شی چې دی ټارګټ مین چې زه ورکړم انډرسکور مین، نو دا چې دی زما پورټفولیو چې دی دا په نوي پیج کې کولاوي. نو دغه د دې قصه شوه په سیکشن کې. اوس موږ نور سیکشن هم جوړولی شو. نور سیکشن یې جوړې که په نور سیکشن کې ته بل شیز پکې اچولی شي. لکه په دې کې زه د چل کوم چې زه به بیا خپله خبره وکړم، یو خپل تعارف به دې کې یو قسم وکړم په دې مین د پاڼې مین ټیګ کې دننه ما سیکشن جوړ کړی دی. په هغې کې بیا زه یو H1 جوړوم او دې کې زه لیکم اباؤټ می زما باره کې، او په دې ځای کې یو هیډینګ شو او زه پکې یو پیراګراف جوړ کړم چې بھئی زه خو داسې تکړه هلک یم او زه چې دی بس ویډیوګانې جوړوم او دلته ولیکم 50. دا زما صفت شو، دلته خالی صفت دی، نور پکې خامیانې پکې نشته دی. ښه ګپ مې ډېر ولګو. دا وشو او زه یو غواړم چې بیا سړی زما ویب سایټ ته هم ځي. زه به دا لینکر دا سیکشن به چې دی دا به لرې کړم ایسته. دا اینکر ټیګ راته پکار دی او دا به زه دلته ورکړم چې لږ غوندې کې خسته سیکشن جوړ شي. دې خوا رالو دې خوا خو دې خوا نو دا وړوکی غوندې کې ویب سایټ جوړ شوی دی. دا زما هیډر دی. بھئی هوم له چې کلیک ورکړي هوم ته ځئ، اباؤټ له ټیک ورکړي نو بیا دلته راځئ. نو دا چې دی زما صفت دی او دې ځای کې زما ویب سایټ ته تللی شي او دې ځای کې فوټر دی چې فلحال مې پکې څه نه دي کړي. چې دلته کلیک ورکړي هغه پخوانۍ قصه ده، خو زه ویم چې په دې باندې دې سړی کلیک نه ورکوي. زما دلته یو تصویر او په تصویر باندې د کلیک ورکوي بیا د زما ویب سایټ ته ځي. داسې چې دی دا ډېر بورینګ ښکاري، سي خاص خوند نه کوي. داسې شین غوندې کې رنګ یې هم دی نو دغه بیخي خوند نه کوي. نو د هغې دپاره به زه داسې چل وکړم په دې اینکر ټیګ کې به زه داسې چل وکړم په دې اینکر ټیګ کې چې داسې چل به وکړم چې په دې اینکر ټیګ کې به څنګه چل وکړم چې د اینکر ټیګ کې به زه یو ایمیج واچوم. دا اینکر ټیګ دلته کولاو دی او په دې ځای کې بند دی او دې ځای کې زه ورته ویم چې ایمیج، او ما سره خو ایمیج نشته دی. داسې چل به وکړم چې ایمیج به دلته زه یو فولډر جوړوم. فولډر دې له ورکوم تصویران، ځکه چې دې فولډر کې به زه تصویران اچوم او په دې فولډر کې خپل یو تصویر اچوم. دا نه دی دا تصویر چې دی داسې اچولی شم که نه شم؟ اچولی شم. ما ویل که نه به چل کېږي. ښه اوکې. دا مای تصویر ډاټ PNG زه غواړم چې اوس دا تصویر چې دی دا زه په دې ځای کې واچوم او زه به لاړ شم اول تصویرانو ته. د سورس کې به ته ورکې چې دې ځای کې ته کوم ځای نه تصویر راځي هغې اډرس به دلته ورکې. نو زه تصویرانو فولډر ته ځم او دې ځای کې مای پک ډاټ PNG لیکم
او دې ځای کې به څه شی لیکلي اور چې دی الټرنیټیو د دې مطلب د الټرنیټیو کو زما تصویر را نغللی څه مسله وشوه زما تصویر دې ځای نه غایب شوی و ډیلیټ شوی و څه قصه شوې وه کو تصویر را نغلی بیا څه وکړه بیا داسې چل وکړه چې دې ځای کې تصویر را نغلی نو بیا دا یوزر ته وښیوه یوزر ته زه ویم چې بیا څه شی وښیي دلته راشي چې د خیبر تصویر چې ښکاره نه شي کم از کم خلکو ته خو پته دا ولګي چې دې ځای کې د خیبر تصویر اوس چې دی بدقسمتي سره نه دی راغلی خو راځئ چې موږ وګورو چې دا قصه څه کار مار کوي که نه کوي زه به چې دی دې ځای نه دا لرې کړم خیبر ویب سایټ به لرې کړم ولې چې ما تصویر یې ایښی دی زه وایم چې په تصویر باندې هر څه کار وشي بیا به زه دلته راشم دې ځای ته ښه زما تصویر نه دی راغلی او د هغې الټرنیټیو راغلی دی د دې مطلب تصویر کې څه قصه ده او چې دې له ټک ورکړم دا پخوانۍ کیسه ده خو زه غواړم چې تصویر راشي ښه نو اصل کې مسله دا وه چې دا تصویر ځکه نه راته ځکه چې دا د دې ټایپ چې دی د پی ان جي او زه نه پوهېږم اوس پورې چې دا پی ان جي ټایپ ولې نه سپورټ کېدو کېدای شي ما چې دا کله جے پی جي ته واړو دا تصویر ټایپ جے پی جي شو نو بیا چې دی دا دلته ماته شو کېدو لکه دې ځای کې بیا تصویرانو ته لاړم دغه جے پی جي ټایپ مې راوچت کو او بیا چې دا زه سیو کړم بیا دلته راځي زما تصویر او اصل کې زمونږ مقصد دا چې زه دې تصویر له کلیک ورکړم نو ته زما ویب سایټ ته لاړ شي نو دې تصویر چې کلیک ورشو نو زما پورټفولیو ته لاړ شي نو هر شی چې دی کلیکیبل جوړېدلی شي په اینکر ټیګ کې کو راولئ صحیح ده پیج لی آوټ چې دی اوس چې دی لا اوس هم نه دی کمپلیټ شوی فوټر پاتې دی ورلږ یو څو ډېر مهم ټیکس چې دي هغه اوس هم پاتې دي نو زما په خیال یوه بله ویډیو به د دې په باره کې راځي او دې ویډیو کې راتلو لپاره د تاسو نه ډېره مننه کوم او زه به تاسو راتلونکي ویډیو کې ګورم د الله په امان